اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران محترمو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد و ثنا د هغه ذات دپاره چې د ټول کائناتو مالک دی، بیا په کروڑونو درود په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې خاتم النبیین دی او خاتم المرسلین دی، او داغه نه پس دعا ده چې الله رب العزت دی دا زه چې څه ویم او تاسو یې اورئ په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي، او زمونږ چې څومره مسلمانان په دنیا کې دي د هغوی څه مشکلات دي، الله رب العزت دې د هغې مشکلات په خوشحالو کې بدل کړي. څومره مسلمانان قرضدار یې الله یې د قرض خلاص کړي، بې ګناه بندیان یې الله د بند خلاص کړي، مریضان له دې الله شفای کامله ورکړي. ګرانو قدرمنو اوریدونکو، زما چې څومره وظایف زما په دې چینل باندې دي دا ټول ما ستاسو دپاره به دې چینل ورکړي دي. دې کې بار بار د تپوس ضرورت هم نشته، اجازت دی، ټولو ته عام اجازت دی. او د دې نه علاوه چې کوم دی یو د هغه وظیفې باره کې تپوس مه کوئ چې کوم وظیفه باندې ما 15 واره تر 10 منټو پورې لګولي او پښتو کې مې ویلي او تاسو ما نه بیا هم د هغې باره کې تپوس کوئ. نو دا بیا یوازې هر سړی د سوچو کې چې یوازې صرف دا واتساپ خو هم نه دی که نه، دلته نور خلکو مریضانو لم ټایم ورکول دي. نو دا به ستاسو ډېره مهرباني د نوې خبرې باره کې ما نه تپوس کولی شئ چې هغه د زما په چینل کې نه وي. نننی عمل ډېر بهترین عمل دی، دا د رشتې دپاره عمل دی، د جنکو د نصیبونو کلاویدو دپاره، د هلکانو د نصیبونو کلاویدو دپاره ډېر آسان عمل دی او مجرب عمل دی. او دا چې ما چا دپاره دا تعویض کړی دی، الله رب العزت په ډېر لږ وخت کې کار کړی دی. دا ظاهر خبره ده چې واده دا د هلک او د جنۍ دواړو دپاره دا ضروري دی. کور آبادېدل او نوې زندګي د واده نه شروع کېږي. لاول خو به دعا کوو چې الله رب العزت دی څومره هلکان دي بې واده دي هغوی له دې الله رب العزت نیک رشتې ورکړي، او دغه لنګې کمې جنکۍ چې دي زمونږ بچیانې چې کمې دي، زمونږ خویندې چې کمې دي، الله رب العزت دې ورله د بهترینو رشتو بندوبست وکړي او الله رب العزت دې نصیبونه ښه کړي. بعضې هلکان او جنکۍ دواړه د هغوی رشتې نه کېږي او هغه غواړي چې زمونږ رشته وشي. بعضې وخت کې رشتې بلکل راځي نه، او بعضې وخت کې رشته راشي دوباره بیا رابطه نه کوي، او د جنکو عمرونو خو ودونو تیریږي، نو پریشانه وي، مور او پلار هم دپاره پریشانه وي، او هغه کوم جنۍ چې وي یا هغه هلک وي هغه په خپله هم پریشانه وي. نو که د چا د رشتې عمر تیریږي او پوهېږي چې رشتې زما ملګرې ټولې واده شولې او بلکل خاموشي ده، یا را باندې چا څه تعویض کړی دی، یا څه نظر یا څه د حسد معامله ده، یا هېڅ هم نشته، خو غواړي چې زما رشته زر وشي. نو د هغې دپاره نننی عمل بلکل مجرب عمل دی. ما خو چې چا دپاره هم دا لیکلی دی نو الحمدلله کار شوی دی، او اکثر عاملان دا څیزونه په خپل چینل باندې نه ښیي، خو دا کوم الفاظ چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري: بسم الله الرحمن الرحیم، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، اللهم بحق قولك هذا بحرمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ان ترزق فلان بنت فلان. که جنۍ نو هغه به ولیکي، خپل نوم به ولیکي، د فلانه فلان په ځای باندې به خپل نوم ولیکي، او بنت همداسې به ولیکي، او فلانه د خپل مور نوم به ولیکي دویم فلانه کې. که هلک وي نو هغه به ولیکي چې ان ترزق فلان، خپل نوم به هلک ولیکي، د بنت په ځای به بن ولیکي. تاسو ته په دې سکرین باندې نظر راځي: فلان بن فلان زوجن موافقا. که جنۍ وه هغې دپاره به ولیکي چې زوجن موافقا، او که هلک دپاره هم کوو نو زوجتا موافقتا غیر مخالفتا بحق محمد و آله اجمعین. دا به ولیکي او چمړه کې به یې بند کړي، چې چمړه توره نه وي. چمړه مطلب سرمنه. اکثر زمونږ د افغانستان خلک چې کوم دي دوی چمړه نه پېژني، نو سرمنه یا چرم، نو دا به هغې کې بند کړي
او غاړه کې به واچي ان شاء الله العزیز الله رب العزت برحم وکي او د دوی د الکوي ک جنۍ وي دا غي د بهترین رشتي الله سبب به جوړ کی ضروری نه ده چې کم کس دا ویډیو په خپل ګور نو هغه تعویز کولی شي د کسان دي چې په خاندان کې دا غي سره موبایل له دا غي په خاندان کې خپلوانو کې د څوک جنکې الکان دي او دا په پوی دي نو تعلیمي وي بالکل د الفاظ دی ولولګي او زما طرف نه مکمل اجازه ده غاړه کې دوته واچي الله رب العزت به د خیر رشتي بندوبست وکي که زموږ دا ویډیو تاسو خوښ وي نو زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو د نورو ملګرو سره شیر کړئ ان شاء الله بیا به د یو نوي موضوع سره تاسو په خدمت کې حاضرېږم تر هغه پورې اجازه غواړم د الله په امان